هر کال چې لوی اختر رانږدې شي خلک خپل غټ او وړه څاروي د خوست ولایت منډوي ته د نورو ولایتونو او سیمو څخه د پیر او پلور لپاره راولي. بازار یې ډیر ګرم وي خو قیمتونه یې دومره لوړ وي چې غریبان یې قربانۍ ته د اخیستلو لپاره توان نه لري. څاروي پلورونکی مخان وایي قیمت خو داس دا چې مخکې کولو کې به په 8000 مثال په کلدورو ملاوي دی آیس په 10000 په 10000 په 15000 وړ څاروي ملاوي غاټ ملته چې ورشه مطلب دا سو بلا چې ولته به ملاوي ده په 15000 په 40000 یوس په یونیم لاک په 2 لاکه ادنا شای خو چې نه ملاوي تر لاک نه کم نشته بل دا مطلب دا چې غریب خال دا داس خالشته چې قربانۍ ته زړه کی خو مخه نه ویني. بل پلو نیقمل چې د 3 لسیزو کلونو راهیسې د څارویو سوداګري کوي د قیمتونو ترڅنګ د معیاري ځای نه لرلو له امله شکایت کوي. هغه معیارونه چې یوه منډوي باید ولري خوست ولایت د څارویو منډوي هغه سهولتونه نه لري. سہولت ځکه نه دی جوړ چې اوس یې ویلوړی مول ځای نشته چې ته مول کې ودروې مارکیټ ته جوړه مارکیټ کې خو مول نه خرڅېږي مول کې خرڅېږي باید یې لیدلې سخا ولري چې خلک یې دا په سړک کې خلک ویلوړ دي که په سخا کې ویلوړ دي تاسو یې ښه وینئ خو ټول چال وال سره جوړوو ګاټې دې سره کوي خدای رضا دپاره یو سړی هم نه دی لګیا دغسې نه دلته جومات ځي موږ ته نه روکوي چې روی وستو چې تاسو مسلمان یې خو مسلمان ولته موږ مدرسه لرله جومات مو لرلو زی زکای مو لرلو دلته موږ نه جومات لرو نه یې روکوي ولې نه روکوي. دا چې تیر کال ډیر څاروي د کنګو په نوم ناروغۍ د ډاکټرانو د تداوی سره مړه کړل که بیا هم کوم څاروي دا ډول ناروغي ولري ډاکټران هدایت کوي چې د حلالولو پر وخت یې باید لازم احتیاط ورسره وشي. ډاکټر محمد قاسم د کرنې ریاست د حیواني روغتیا مدیر په تیر اختر کې ډیر زیات مل و خو چې کله د زراعت نمایندګانو د حیواني کوم ډاکټر چې وایي د واکسین تطبیق کړی دی اوس کې موږ داسې هغه نه لرو خو د خوست میاشتو نه مې یوه غوښتنه ده چې هغه غواګانې چې په هغه کې د تیر کال مرض شوی وي هغه دپاره باید چې کله د مالونه حلالوي یا قرباني کړي هغه باید ځانګړی لباس ولري او یا دستکش باید ولري په دې کې کله چې د قرباني کړي یو داسې حاضي ته باید لري چې هغه وینه باید پټه شي. هیرا نبی چې د اخترونو پر رسیدو سره د خوراکي توکو ترڅنګ د څارویو قیمتونه دومره لوړ شوي چې غریبان یې د قربانۍ د اخیستلو لپاره توان نه لري.